زما په نظر کوم قانوني موارد چې دوی پر مخ کې لري د قانون مطابق باید خپلې کړنې عیارې کړي. قانون څه چې وړاندوینه کړې د هغې سره سم باید دوی حرکت وکړي. د ټاکنو کمیسیون هم په وار وار ابتدایي نتایج اعلان نه کړل او ویې ځنډول. دوی هم قانون تر یو حده د پښو لاندې کړ. موږ په وار وار دا تاکید وکړ چې دوی باید لومړنۍ پایله اعلان کړي، اما دغه کار یې ونه کړ. په اوس کې هم چې دا وشو دا هم بهتره وه. په اوس کې کوم شکایتونه چې د شکایتو کمیسیون ته رسېدلي دي، مشهود شکایتونه، هغه باید وڅېړي او کومې رایې چې د دولت جوړونکي ټیم حساب شوي نه دي، دوی چون دا زموږ د خپل ټیم په استازیتوب غږیږو، دوی باید هغه حساب کړي او سرور ته داخل شي او باید وشمېرل شي تر څو چې حقدار ته رسېدلی وي. دا چې ځنډېږي او که نه ځنډېږي دا به وروسته موږ ووینو چې دوی کولی شي په دې 15 ورځو او یوه میاشت کې دغه کار کولی شي او که نه. خب حداقل با در نظر داشت میزان این شکایت ممکن است که در 15 روز تکمیل نشه. یعنی شما از کمیسیون شکایات از کمیسیون مستقل انتخابات یادآوری کردین، یعنی اگر این هم بحث شفافیت مطرح بکنه برای شما قابل قبول است؟ زه په یو شي متیقن یم، زه په وار وار وایم چې په دومره اندازه شکایتونه سمه ده دوی وایي چې ثبت دي، اما هغه شکایتونه نه دي، مشهود نه دي. خب حداقل این که مشهود باشه نباشه کمیسیون خب مسئولیت داره که یک بار بخوانش. یعنی هغه یوازې ورقې دي، هغې ته موږ شکایت نشو ویلی. یوازې ورقې د دې دپاره دوی دا شکایتونه ډېر ثبت کړل یا دا ورقې خانهپوري کړې وی لېږلې تر څو چې د پروسه مغشوشه کړي. لکه د اولې ورځې چې دغه کار و، تاسو ولیدل په اوله ورځو کې دوی د دې اعلان وکړ چې موږ ګټونکي یو، د دې دپاره چې د خلکو اسان مغشوش کړي. په وار وار یې دغه پروسه په یو ډول یرغمل ونیوه. دوی د ولایاتو ځینې کمیسیونونه یرغمل کړل، هغه خلک یې راوستل، چاته یې ټوپک په لاس کې ورکړل، چاته یې کوتک په لاس کې ورکړل. اعلام پیروزی تنها مورد نبود که ثبات و همگرایی مطرح کرده باشه، چون این اقدام را دولت ساز هم کرد. نه موږ نه دی کړي. آقای صالح یاد شما نیست که گفت 57% آرا را دارن و پیروز میدان است. موږ په رسمي ډول هیڅ وخت دغه کار نه دی کړی، اما هغه څه چې حقیقت و هغه موږ ویلی. دوی حقیقت ونه وایه. موږ په وار وار په رسنیو کې د دوی ویندویانو ته وویل چې ورونو ګورئ راځئ حقیقتونو ته ځیر شو، هغه څه چې رښتیا نه دي هغه باید ونه وایو، د خلکو اسان باید مغشوش نه کړو. دغه دی اوس هغه څه چې په دې کې و په کاسه کې راووتل. اوس هم هغه څوک چې زما سره په ځینو خپرونو کې ناست و په وار وار ما ورته وویل دغه کار مه کوئ څه چې رښتیا نه دي، د خلکو اسان مه مخشوشوئ، په سترګو کې خاورې مه شیندئ. خبره دا ده چې اوس په دې کې څه چې و هغه کاسه کې راووتل، هغه څه چې دوی ویل هغه درواغ وختل. تشکر آقای احمدزی. واقعا موارد را که ثبات